دوستانو ښه راغلاست او بیا هم د ریفر موضوع ته ادامه ورکو. نن په څو لنډو ټکو کې غواړم تاسو د ریفرل دپاره چې کوم اصول شته د هغو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړم. موږ په پروډکشن کې او په نورو بشري برخو کې کله چې ریفر کوو د ریفر دپاره یو څو ګایډینګ پرنسپلز لرو، یعنې هغه اصول دی چې هغه زموږ سره کومک کوي، زموږ کار بهتره کوي، زموږ کار مؤثره کوي او زموږ سره کومک کوي تر څو موږ وکولی سو یو ښه کامیابه مؤثر او ګټور ریفر ولرو. په دې کې اول شی دا دی یا اول اصل چې دی هغه دا دی چې تاسو کوښښ وکړئ په خپله کومې مرجع ته یا منبع ته چې خپل کیس یا بینیفیشري ریفر کوئ یا خپل ګټه اخیستونکي ریفر کوئ، کوښښ وکړئ چې د خدماتو په اړه باندې دقیق معلومات ولرئ. ډېره زیاته مهمه ده. او دویمه خبره دا ده چې دا کوم ریفر چې تاسو سره کوئ او د خپل بینیفیشري لیږي هلته تر څو خدمات ترلاسه کړي، ده ته په کافي اندازه باندې معلومات ورکړي. کوم ډول خدمات دي، ولې باید دی ورسي، ولې باید ترلاسه کړي او په ترلاسه کولو سره ده ته کومه ګټه رسېږي. دویم اصل چې دی هغه د محرمیت اصل دی. کوښښ وکړئ چې محرمیت او د معلوماتو ساتل او پټ ساتل او د بینیفیشري د معلوماتو بې ځایه نه شریکول دا ټول شیان په نظر کې ونیسئ. او کله چې موږ د کنفیډنشیلټي یا د محرمیت خبره کوو دلته تقریبا موږ هغه اصل ته هم اشاره کوو. موږ دوه شی لرو، یو نیډ ټو نو دی، یو نیډ ټو شیر دی. دغه کله چې ریفر کوئ د هغه ریفر ترلاسه کوونکي مرجع سره دومره معلومات د کیس په اړه باندې یا د ګټه اخیستونکي په اړه باندې شریک کړئ کوم چې د هغه دپاره ضروري دي او کوم چې ستاسو سره کومک کوي تر څو تاسې وکولی سئ کوم خدمات چې غواړئ هغه دی ترلاسه کړي. نو د هغه څخه هاخواته کوم اضافي معلومات چې ستاسو سره شته، ستاسو سره کیدای شي ډېر زیات معلومات وي، دوی شاید خپل ټولې ستونزې او مشکلات تاسو ته ویلي، نو ضرور نه ده چې د الفه څخه تر یا پورې ټوله داستان واخلئ، د هغې منبع یا مرجع سره یې شریک کړئ. نو کوښښ وکړئ دومره معلومات شریک کړئ څومره ته چې اړتیا ده او څومره چې د هغه منبع یا مرجع چې تاسو ریفر ورته کوئ د هغوی په کارېږي. بل اصل چې دی هغه د کنسنټ دی. د هر ریفر څخه مخکې او د هر معلوماتو د شریکولو څخه مخکې د خپل ګټه اخیستونکي اجازه د هغوی رضایت اخیستل حتمي دی. که چیرې د بینیفیشري خوښه نه وه تاسې بالکل ریفر مه کوئ. او کله کله داسې چې مثلا بینیفیشري تاسو ته وایي چې زه هغه مرجع یا منبع ته نه ورځم، نو ضرور نه دی چې تاسو د هغه معلومات د هغه سره شریک کړئ. نو په ریفر کې د شخص رضایت ډېر زیات مهم دی، ځکه چې د هغه سره باید تاسې خبرې وکړئ. هغه ستاسې کیس یا ګټه اخیستونکي هم خپلې منابع باید په نظر کې ونیسي، تر هغه ځایه پورې تللی سي نسي تللی. په تګ کې او د خدماتو په ترلاسه کولو کې کومې ستونزې او مشکلات شته، کومو خنډونو سره مخامخ دی او مخکې داسې کوم خدمات ترلاسه کړي شاید په هغه خاطر باندې ونه غواړي خو هر شی چې وي، خو تاسې به کوښښ کوئ چې د بینیفیشري یا د ګټه اخیستونکي رضایت به ترلاسه کوئ. بل شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی کله کله د خپل کیس یا ګټه اخیستونکي خواهشاتو او غوښتنو ته هم باید احترام ولرئ. کله کله دوی چې کوم خدمات ترجیح ورکوي یا کوم خدمات چې دوی فکر کوي دوی دپاره مفید دي، ګټور دي، یا کوم څه چې دوی غواړي او دوی په خپله ښه پوهېږي چې دا شی دوی د ګټه کوي که نه کوي، نو کوښښ به کوئ چې دوی خواهشاتو او غوښتنو ته به پوره احترام کوئ. او بل شی چې ډېر زیات مهم دی په ریفر کې تقریبا یو بل اصل دی هغه دا دی چې هیڅ وخت د ریفر په جریان کې د ریفر څخه مخکې کوښښ وکړئ چې بینیفیشري ته بې ځایه وعدې مه ورکوئ. مهم شی دا دی چې تاسې خپل ځان مطمئنه کړئ، د خدماتو په اړه باندې ډاډ ترلاسه کړئ. کله کله بعضې وختونه داسې پېښېږي چې مطلب موږ خپل ګټه اخیستونکي یا بینیفیشري ته بعضې وعدې ورکوو، که ته چیرې هلته ولاړ سې ته به پلانکۍ مرسته ترلاسه کړې، تا ته به دا خدمات وړاندې سي، د خدماتو کچه او اندازه به دومره وي، حال دا چې هغه شاید په هماغه اندازه باندې نه وي. نو ښه خبره دا ده څه چې حقایق دي هغه شریک سي او څه چې د خدماتو په اړه باندې رښتیني معلومات دي هغه د بینیفیشري سره شریک کړئ. بې ځایه وعدې د هغوی توقعاتو هغوی ته داسې یو لوړه هیله او توقع ورکول مناسب کار نه دی. او بل د ریفر په وخت کې کوښښ وکړئ چې د خپل ګټه اخیستونکي بینیفیشري مسؤلیت او خوندیتوب په نظر کې ونیسئ. خدای نخواسته داسې نه وي چې کوم مشکل ورته پېښ سي. نو دغه څو اصول دي چې په د ریفرل دپاره موږ ګایډینګ پرنسپلز یې بولو، چې
چې اول دا و چې په کافي اندازه باندې معلومات د بینیفیشري سره شریک سي او په کافي اندازه او دقیق معلومات باید خپل کیس ورکر ټیم لیډر او هغه مرجع چې ریفر کی دا ریفر ترلاسه کول مرجع په اړه باندې دقیق معلومات ولري. دوهمه محرمیت یا کنفیډنشیالیټي و. درېمه رضایت و چې باید موږ کنسنټ واخلو او څلورمه د دوی خواهشاتو غوښتنو ته احترام کولو او د هغې څخه وروسته په هیڅ صورت باندې بې ځایه وعدې تعهدات او توقعات باید رامنځته نه سي او د ریفر په جریان کې باید تاسې د بینیفیشري مسؤلیت او خوندیتوب ته پوره توجه وکړئ. نو تاسو ته ښې چارې کوشش وکړئ کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي روزمره خپل بینیفیشریان یا هغه کسان چې راځي تاسې خدمات ترلاسه کړي او تاسې ریفر کوئ نورو مرجعو ته کوشش وکړئ د ریفر دا اصول په نظر کې ونیسئ او د دې ګټه دا ده چې هم بس تاسې پروسه کامیابه او ښه پایلې به ولري مؤثره به وي او بل دا دی چې هغه کس چې خدمات ته اړتیا لري زیانمن دی د خطراتو کچه یې لوړه ده هغه سره به مرسته کړې وي د هغه د زیانمنۍ کچه به کمه سوي ستونزې به حل سوي نو ښې چارې ښه وختونه مننه.